او چې نن یو کار وکړو کاکا چې نن به 15,000 غټه نه بیا وسنګي ګوه چې دغه غوسه شوې دا 15 روپۍ له بیبي شوې دا بیبي شو دا خدای دې خوشحاله کړه لکه چې زم چې وتره دې پرېلا داسې کار وکړو چې د وتره د پدې چې دا 15,000 نور هم درکم بیا به سورې چټي کې لکه به د ما څه شل ورځې وکم شل ورځې او کنه او چې یو 15,000 نور درکم نو بیا به سمو جوړیو کې یا داسې غف ده کړه چې کشي کې یار کاکا چې 100 روپۍ بل درکړې دا غپ نه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اواز څنګه خیمه غانی دي ځان ته لګولي نه دا څه ریډو مال خبرونه پیاوړم خبرونه دی اورېدل دا غانی کې نشته ده ها ورو دې سره سکه سره سکه دلته مې دا سکار لته ما او د جبات کې مونږ اوس ده منو ته سکار کولی شي که زه به راو د چمن رفدل یا چې ساسان کار کوم سخت کار نشم کولی یا د 400 روپو کار مې وکړو هغه ډېر دی نو ما خو یې کتله دې ځای چې یو کپ چیرې باندې اوس کې زه خو د دې ځای نه یم زه خو د هغه مشرفات یم اوس هر وختي رو دی مطلب الله یقینو کاکا چې مې نه رس کړي بغیر چې ورو هوټل نشته کنه محمد مشکله ده بل څه یو کار وکړه کنه خبر اورا او چې هوټل د زوا نو په دې غوړې ټیم لګي وامه کنه زه هم داسې کار وکړو د چا غره نه دی راځم په لار روس کم کنه سره واخه زه چې غواړم سل په ور کار کیږي چې سود راکړي بس دا خو ستا مینه ده نو نه خو له سر بل دغه سره چې او نه او چې خو په 50 روپۍ ده دغه مال سل درته ځه بسکټ مو سره خورم نو څه په وکړه نو دغه مې درته ځه الله دې مرشه خزه خبره کوم کاکا 300 روپۍ دی وګټلې په دې 300 روپو باندې سل خو دې پکې مال راکړي 300 پاتې شوې په دې 300 روپو به څه کې الله مالک دې خدای پاک به بل طرف راکړي زموږ په الله باندې یقین دی الله دې یقین دی هو کنه حضرت دعا کوم چې نن کور ته ځې کنه کم از کم الله پاک بل نن یو 15 روپۍ درکې ښه نور کنه خبر اورا کاکا چې تر پکې 15 روپۍ ګټلې په دې کار کې نه 15 رقم کې نه ګټلې بالکل 10 روپۍ مې ګټلې تاسو د زر نه پټه دین تر زرو نه بر نه دی او چې نن یو کار وکړو کاکا چې نن بګي 15 غټه نه بیا وسنګي الکه ده اګه ده نو بس دا خو کار اوس وایا بس اوس بری پدې کارو شي په دې کار کې او خبر اورا به بهشتره وړو مور دشته اشتره ته باندې به ته چې ما هنن 15 روپۍ ګټلې نه خبره دوی چې مال دې پکې سرولې نه به 200 پکې کو دا ذکر کوه چې دغه غوسه شوې دا 15 روپۍ له بیبي شوې دا بیبي شو دا خدای دې خوشاله کړه کړه صحیح ده اوس بلا ذکر وکي کاکا د دې پیسو په بدل کې به یو کار کې د دې پیسو په بدل کې بلا ذکر کې چې بس چټي بوګي مې زم چټي نور چټي نه کوم نور نه راځم سور دې بن راځي ما شابه نو بس واته ورځ خبر نه راځم لکه چې د واته ورځ کار دی شو واته ورځ کار او چې بل کار وکړو رانځ دې شه چې زم چې واته ورځ پرېلا داسې کار وکړو چې د واته ورځ په دې چې د 15,000 نور هم درکم بیا به سورې چټي کې لکه به د ما څه شل ورځې وکم شل ورځې او کنه او چې یو 15,000 نور درکم نو بیا به سمو جوړیو کې یا داسې غف ده کړه چې کشي کې یار کاکا چې 100 روپۍ بل درکړې دا غپ نه دی اوس بسورې چټي کې یاره بس میاش په راځم چې آیشا بس او کاکا چې کله میاش تیر شي کنه نو میاش پس روزه چې څنګه دا الله پاک درکړي کنه دا سه بیا الله شته دا الله پاک سره صحیح ده کنه اوس ما دې اجازه دی او اجازه ده ته لکه تا خو مال غټ دغه وکړ دا تاسو خدمت وکړم خوشاله خو یې کنه بس دغه دا ته خوشاله کنه دغه موږ د پاره سره لاړو نه جی الله ماشینن 15,000 غټي بابا ماشینن 15,000 غټي او دا 2,000 روپۍ راکړه چې دا به ما غفور لور سره نو دا 2,000 روپۍ سپیشل لاغې یو ظالم سره د سلور بچو سره ډېر بد کړی چې طلاق کړو دا 15,000 روپۍ د سبانه د مزدوري شو دشمن را په خلای په پکړونو په پاویرونه بابا خبره السلام علیکم بابا څنګه خیر دی خیر سخر سي بابا او د خرصومه ها او د نور ته ناشته او د خلکو ته اشارتونه کومه مجري ولا او دې سه څنګه نه دي
نو بس څوک ودرېږي څوک نه ودرېږي ستا د خاوندان دي بابا خبره کوم رانږدې شه هماغه دی لکه وږي تړه شوی دی خو چې مونږ په جیب بیا څو چې کمې پیسې وي په هغې پېټرول پمپ کې پېټرول واچول خو دلته مای بابا خو مشکله ده چې راله یو وږي راکړي خو ځوانان چې درې درکړم ها زه داسې سړی نه یم بابا نه ته چې د نور ته ناستې نو کور به دې ډډه والې وه که نه ښه بېغمه یم کور به دې ډډه والې وه که نه نو غریبۍ چې دغه یې هلته کروي ورکوم هغه ورکوم زامن دې څه کوي زامن دې زامن نشته بس یو دقه زه یم او یو کونډه لور ده راسره دې کې څو روپۍ ګټې په دې کې کله 200 ګټم کله یو نیم سوه ګټم کله پکې 2.5 ګټم بد دقه زه یم دی دړی وږي او دې ما ته وایي بابا 15,000 روپۍ ورځ ګټي دا ما ته خدای دې 15,000 راکړي 15,000 دې چېرته ګټلي دي 15,000 مې نه دي ګټلي بلکل بلکل خو چې نن 15,000 وګټې بابا چې نن 15,000 وګټې دا واله بابا زه به دواګانې نه چې زه به نپلونه م کوم زه به تاسو ته ډېرې دواګانې بابا خبره وکړو هغه کومه خور چې زما کور کې دلته چې وایي چې زما لور ده کونډه زما کونډه زما داسې ده چې خور ده هغې ته به ووایې د یو ورور دې راغلی و او دا 2,000 روپۍ راکړه چې دا به زما هغه خور له ورسوي نو دا 2,000 روپۍ سپېشل د هغې یو ظالم ورسره د څلورو بچو سره ډېر بد کړي دي طلاقه کړی ده الله پاک څلورو بچو سره الله پاک دې په خپل رحم داسې ښکلې لور مې چې ګل دی الله پاک دې په خپل رحم وکړي اوس به څه کوې نو بعد دغه وګوته ناست یم زه وایم چې یو کار وکړې نن خو الله پاک ښکلې مزدوري درکړه کور ته نه دی بس ځم به کور ته ځې به یو بل کار وکړو بابا دا 15,000 روپۍ د سبانۍ د مزدوري شوه دشمن راته خدای دې په پکړونو په ویرګونو بابا خبره زما ملګري دي که نه هغې وایي چې دا د خواږه مشران زمونږ د وجې یو ورځ د موت وي دا زمونږ د پاره سره چې کله لاس ویته هغه ملګري دعاګې یاد ساته دواګانې په دواګانې دا مو ولې اوس لاړ شي کور ته سبان د مو کې او بل الله بیا الله شته اوس ما ته اجازه ته بالکل تاسو ستا مجبوری راته معلومه د مجبور پلارا خدای مو دشمن راکړه خدای دې ډېر شپې وجود تزي مزدوري لپلارا